د معدې شکایت ډیرو زیاتو خلکو ته وي، زیاتر مسافرو ته د معدې شکایت ولې راځي؟ ځکه چې دوی د خپل ملک نه لاړ شي بل ملک ته، نو د هغه ځای هغه خوراکونه اوبه د هر څه چینج شي، نو د دوی په معدې باندې دا ډیر زیات غلط اثرات وکړي، نو د دې د وجې نه دوی معدې ته انفیکشن وشي جوړه شي. کله چې اچ پایلوري جوړه شي نو اچ پایلوري دې ته وایي چې د معدې کې د هغه زخم جوړ شي، نو هغې سره بیا د ازمه نه راځي، که دی روټۍ خوري، که دی اوبه څکي، که دی جوس کي، که دی هر څه څکي یا خوري، نو په ده باندې بیا ډېر زیات غلط اثرات کوي، او دی چې بیا څنګه هغه هر څه وخوري نو د ده معده کار نه کوي، هغه ازمې نه راځي، نو دی ایسته راولټۍ کي، نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي. د معدې مې دله ډېره ښکلې ویډیو راوړې ده چې یو ملګری دی د ته هم د معدې ډېر زیات شکایت و، نو ده یو کورنی علاج ښودلی دی، حکیمي علاج یې ښودلی دی. حکیمي علاج خو په دې باندې ښایي چې د دې څه ساید افیکټ نه وي، نو دا څه دغه خبره که څه پیدا ونه کړي نو نقصان هم نه کوي، نو دا ملګری ورسره کور شوی دی، ښه شوی دی د علاج سره، نو دا ویډیو در سره شریکوم، خپل یې هم وګورئ، نورو ملګرو ته هم شیر کوئ. کیدای شي چې داسې کسان وي چې هغوی ته د معدې شکایت یو ځان له دا نسخه جوړه کړي او خولې پاکې ښه کړي، ویډیو خپله هم وګورئ او لازمي ملګرو سره شیر. وروره زه خو د الله د رضا دپاره هر چاته دا فارموله ښیم د معدې ده، ځکه ماته د معدې ډېر زیات تکلیف و، الله ګواه دی ماته ډېر زیات تکلیف و، او الله پاک راله شفا د دې د وجې راکړه، نو زه هر چاته ښیم. او تا خو بیا ووایي چې د خدای دپاره یې ماته ووایه، نو زما خوب وروره دې شیبو کې چې کاږۍ وینلې به راولي، کاږۍ وینلې ته سومپ وایي په اردو کې، او په عربۍ کې ورته شمر وایي، بیا به ملخوزې راولي، ملخوزو ته میتي دانه وایي په اردو کې، او په عربۍ کې ورته حلبه وایي، بیا به کلونجي راولي، کلونجي ته حب سوده وایي. صحیح شو؟ نو دا سومپ چې دی دا شمر دا به د شپې یو چمچ اوبو ته واچوې، ورسره به ورته کلونجي د نیمې نه کم واچوې، دا دوه به د شپې واچوې، او چې سهار پاسې که نه نو دا حلبه نه ده دا میتي دانه، دا به وړه کړي راوالې وړه کړي، او دا به ته د نیمې نه کم واچوې، او په نهاره به صرف د دې د اوبو وڅکې، انشاءالله العزیز الله پاک به شفا درکړي، څنګه چې الله پاک ما له شفا درکړي. صحیح شو؟ نورو ته یې مو وښیه.